پېښور کې د غټو څاروو په منډۍ کې دا وخت موږ موجود یو او دلته نن ښه رش دی، ډېر شي بلا شي مخلوق راغلی دی او د خپل ځان لپاره ښکلې شانتې څاروې کتل غواړي، اخیستل غواړي او چې بیا پې قرباني وکړي. دا تاسو کتی شئ زمونږ کیمرامین عمران خان. عمران وګوره ورته وښیه زمونږ کتونکو ته چې څومره خلک راغلي، هر طرف ته سر دی بلا شي. څاروي هم خلکو راوستي دي د مختلفو علاقو نه، د مختلفو ضلعو نه او د پنجاب نه. څنګه چل دی؟ سهله دي قربان. دا راته ووایه چې خریدار یې؟ والله به داسخه مو واغسته د خیره سره. په څو باندې؟ دا په لس کم 4 لکه. 4 لکه باندې. او څومره وزن یې دی؟ والله د وزن خو موږ ته پته نه لګي، بس الله بس قبول او منظور کړي په خپل دربار کې. امین. دا راته ووایه چې درته ویلې څومره او په اخره کې بیه هم ستاسو په دې؟ دا به دغه امیر صاحب چې ډېرې کمې بیه کولې، بس موږ هم ورسره خبره جوړوله. او د کوم ځای نه راغلي یې؟ موږ شبقدر یو. شبقدر نه. او دا راته خوشحاله یې؟ شکر دی. دا دې څه دی؟ ماما مې. ماما دی. ماما خورئ دواړه راغلي یې او څه کې روز ماما خورئ چې دی نو هغه کامیاب شو په څاروي اخیستو کې انشاءالله تعالی قرباني به کوي. ډېره مننه. خوشحاله شئ خوشحاله شئ. دلته ګورو بلا شي رش دی، خلک راغلی دی. مخې ته کوشش کوو چې موږ په دې لاره کې چېرته ځای کې ځان وباسو. څنګه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر دی، شکر دی. څنګه بیه مې پرې راله؟ والله بیه خو پې راځي خشته. څومره پرې راله؟ یاره 30 پورې پرې راغله. 330 پورې. او دا راته ووایه چې څنګه واغستې شو که نه؟ نه انشاءالله بس ورلنډ دی. ته څومره وایې؟ یاره زه خو 420 بیه کوم. 420 بیه کوې او 330 درته وایي، نو څنګه چل دی؟ دا خو بیا ډېر گیپ دی. ورکوم به فاینلي بس 3.5 کې انشاءالله. 3.5 وي اخري ووایي چې کتونکي چې دي نه هغې راشي ورپسې وایي. فاینلي به دغه وي. واویل زه خدای دې کړي چې واغستې شي. کتونکو تاسو ته دا ریډونه چې دي نو موږ ځکه تپوسونه کوو ستاسو دپاره کوو. 330 وایي. څنګه چل دی؟ ستا په 330 باندې خوښ دی؟ زما ټارګټ 250. 250 بیا پکې تا ډېر زیات ګیپ وکړو که نه؟ 260 شي. 260. ګوره هغه د 4 نه سیوا وې بیا 330 ته راغې، نو مه کوه. نو دغه ټارګټ باقي شته نورې پیسې. ښه زه وګوره کوشش وکړه چې درته میلاو شي. صحیح مې. اوکې کتونکو ډېر شي خلک ته دلته پکې اناونسمنټ هم کېږي په لوډ سپیکرو باندې، ځکه چې اکثر خلک یا په لارو کې ولاړي یا د ګاډو په لاره کې ولاړي او یا څه نورې مسلې، نو هغه اناونسمنټ پکې هم کېږي. تاسو ګورئ دا ګاډي دلته ولاړ دي، خلک چې دي نو څاروي اخلي، هغه دي د پورې ځای کې وګورئ تاسو څاروي چې دي نو هغه ګاډو ته خېجولي کېږي، ځکه چې صرف یو 2 ورځې پاتې دي. یو خلک کوشش کوي چې د ځان دپاره ښکلې شانتې څاروی چې دی هغه واخلي. نو څنګه چل دی؟ څاروی د خوښ شو که نه؟ نو بالکل کتونکو مخې ته به ځو، مخې ته به ځو، کوشش به کوو د خلکو سره خبرې کوو. امیر صاحب السلام علیکم. اوه دی خوښه. څنګه چل دی؟ خیر دی؟ خیریت دی، الله فضل دی. څنګه څاروی د خوښ شو که نه؟ څاروي ریټونه یاره ډېر زیات سیوا دي. څومره خلک در سره راغلي؟ دا موږ 3 کسان ټوټل. 3 کسان یې؟ جی خپلو کې څه؟ 2 روریان مې دي او دا یو کسن دی بس. دا راته ووایه څومره بیه تاسو ته یې ووایي او څومره کوشش کوئ چې تاسو د هغې پورې څاروي واخلئ؟ یاره 4 لاک نه برابر ریټونه دي. 5 لاک هم مکې شته او موږ وایو چې تقریبا 3 لاک پورې داسې. او څومره خلکو سره دې بیه وکړه؟ تقریبا یو 20-15 دغه خو تقریبا 15-20 کسانو ته دغه وکړه تقریبا. او ونه شوه پکې؟ ونه شوه. اخرنۍ ورځو ته انتظار کوو انشاءالله ښه به میلاویږي. اخرنۍ ورځو ته انتظار کوي او کوشش دی چې دغه شي. څنګه چل دی؟ ښه دی. څومره بیه وایي؟ 330 یې مجینو. اخري به یې په 100 روپۍ ورکوي؟ اخري په 10 کم 3 لکه. 10 کم 3 لکه. د دې نه کم خو ګوره خلک چې موږ ورسره خبرې وکړو هغې 280 250 ته چې دي نو هغې تیار دي. نو چې څوک موږ سره خبره کوي خبره جوړو انشاءالله جي که نه. یو موږ ورسره خبرې وکړو هغوی چې 15-20 کسانو سره مې خبره وکړه خبره جوړه نه شوه. نو داسې ډېر کسان چې کم دی بیا ډېرې کمې پیسې وایي چې موږ ته واره نه کوي. دا د کاکا راغی هغه دنه تپوس کوي. په څو ورکوئ؟ 330 نه صحیح هغه وکړئ چې بس اورې که ښه. څه بیه وکړئ؟ 270 پورې صحیح دی. څومره ښه شي؟ موږ خپل یو مارجن یار سړي که نه اورې څه ګزاره وکړئ. 10 کم 3 لکه راکوه. ښه 10 کم 3 باندې سټارټ. نو څاروي خو منډۍ کې نور هم ولاړ دي. 3 لاک پورې بیا داسې مزه څاروي میلاویږي سره. زه یو ځله په 3 لک باندې نه ورکوم که نه. هسې مثال وایم که نه. بیه روانه ده کتونکو.
دې شي زه ته کم شم ته سیوا شي صحیح دا اول هغه څه وایي چې 250 نشو ورکړو هغه 250 نه وي او تور ته سور وي وسو دا ما 290 ویلې او ته سور ته وای 270 270 مړه دور نه دی وری کا دور نه دی دا منډای دا سړی आवाज کوي پکې سړی درنه دا هر سړی پکې आवाज کوي نو چا دور نه دی مکه نو موږ ته واره نه کوي کنه په دوست دی باندې خپل شوی دی زه کتونکو بیا ونه شو سړی ته لاړو راځي مرانه مخې ته زو ګورو ها تا نه ته اوس کوم وایې کنه پس موږ خو منډی ته راغلي وو او دې څاروي ډېر زیات ګران کړي دي او داسې ښکاري چې دا ځل مخکې چې 70% خلکو کوله دا ځل 40 ته هم خلکرانې شي او ډبل ریټونه وایي ته اوس دې څاروي ته وګوره دا دې هم دې 3.5 غواړي نه هغه خو 290 ته راورسېدو نو داسې خو 290 ته راځي خو ریټ خو بره وایي که نه دا د 250 باندې هم ګران دی ځکه چې په 1400 په 1300 باندې خو هم غوښه میلاوي ده لکه زه دا قرباني چې کومه ده دا یو اسلامي یو تهوار دی په کار دی چې دا ډي سي څه شو وزیر اعلی څه شو چې دا دلته کې راغلي کنه څه قانون جوړ کړي که نه د څاروو دپاره د خلکو دپاره دلته خلک لس او شل پیرې ځي راځي او دغه حالات دي چې څاروي نشي اخیستی دی وروره په یو څاروي کې لږ روپۍ اخلي دا خو ظلم دی بالکل انتظامیه ته پکار دی چې راشي او د دې دا ګیله چې دی نو هغه واوري ضرور کتونکو لږ ونته کې مخې ته ځو یو څو کسانو سره به خبرې کوو صرف تاسو دا قیمتونه ښیو چې تاسو دا قیمتونو اندازه ولګوئ او د ځان دپاره ښکلې شان څاروی بیا واخلئ خصوصي طور د پېښور چې کوم اوسېدونکي ځکه چې ډېر شي بلا شي خلک راغلي دي او ځان له قرباني کوشش کوي چې واخلي السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه چلې بچې د سره هم دی آو جی بچې نو څه خوښ شو یو څاروی هم واغشتو په شریکه باندې په څو روپۍ 370 باندې څو کسان یې مونږ اووه کسان یو 370 باندې بیا خو به تاسو ښکلی څاروی اخیستي ښکلی څاروی دی وی درته په څو روپۍ دا خو یې 4.5 پورې ویله 4.5 پورې درته ویله او د کوم ځای مونږ د کاکشال وزیر باغ یو نو بس خدای دې ته بختور کړي ډېره مهرباني کتونکو څنګه چې تاسو کتل خلک چې دي نو بیې مایې کوي او ځان له څاروی اخیستلو کوشش کوي خلک د بیو دپاره چې دي نه خل ویل وي بیې وایي خو ورکه دا ملګري چې دي دې خوا راله بیا وتښتېده خیر خدای که نه السلام علیکم وعلیکم سلام دا چې ښکلې دی وکاته بیا وتښتېدې تښتېدو ته دې جوړ کړي نو په کار دی چې سوداګرو نه تښتېدی ځکه چې ریټونه خلک وي چې ډېر دي رامړه سوداګرو ریټونه خو اوس فلحال لږ تیز دي خو کم بچي یو ورځ کې څه بیه ما د خلکو سره وکړه یاره وم کتل خو بس واړه څاروي چې کم دي که نه واړه مالاغه ګډان او چیري دا لږ ګران دي او دا نور لږ ګزاره کوي بیا گزاره کوي نو څنګه بجټ مو څومره دی چې څاروي باندې زموږ خو بجټ دی اخلو چې 2 لکو پورې شل باندې 2 لکه رسېږي نو ملاو نشو تر اوسه پورې نه بس ګورو خواري کو چکر یې وکړو زه خدای پاک دی چې ملاو شي ورسره او دا وګورئ ښه مست څاروی دی کتونکو مست څاروی دی او خلک چې دي نو بیې مایې کوي بالکل کتونکو څنګه چې تاسو وکتل چې دا دلته د پېښور په دې منډۍ کې بلا شي څاروي هم دي او خلک هم راغلي دي او ځان له بیې چې دي نو هغه کوي او کوشش کوي چې ځان له خپلې غونډه کې څاروي واخلي موږ تاسو ته د یو څو کسانو ریټونه هم تپوسو کوو خلکو بیې مو درته هم وښودې او خلک چې دي نو بیوپاریان څنګه قیمتونه وي بیا خلک ورسره څنګه بیې کوي هغه هم تاسو ته موږ وښول که تاسو ځان له خپلې شان څاروي اخیستل غواړئ نو بالکل د پېښور په دې رنګ روډ مویشي منډۍ کې څاروي شته هر څومره قیمتونه باندې شته نو بالکل راشئ ځان له خپلې ښکلې شانتې څاروی د قربانۍ دپاره واخلئ مننه